چې د طواف په دوران کې به کومه دعا ویلی کېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د طواف په دوران کې د هر طواف دپاره خاص اذکار او دعاګانې دا نه یې نقل. او دا کوم کتابونه چې خرڅېږي خصوصا د پښتو کې اردو کې او په دې ګاډو کې چې پراته وي په دې میقات کې او د ملک نه چې راځي هلته هم خرڅوي او د اولني چکر دپاره دا دعا ده دویم دپاره دا دعا ده دا بېدلیله دعاګانې دوی ښوولي هسې خپل تجارت پې چلی خپل کار چلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د حجر اسود او د رکن یمانی کوم یو ګوټ دی؟ حجر اسود د مخکې چې راځي د دې رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا ذکر ته ثابت دی. امام احمد دا راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی. او بیا چې د حجر اسود سره تیریږي نو څه ویل؟ الله اکبر ویل یا بسم الله الله اکبر ویل دا هم ثابت دی. د دین علاوه یو ذکر هم نه دی ثابت. معنی دا نه دی چې ذکر به نه کوې مونږ وایو یعنی محدود خاص ذکر ښه نو کې به څه چې کم ذکر کولی شي کوه. که د قرآن تلاوت کوې قرآن تلاوت کوه او چې کومه دعا غواړې د دنیا او د آخرت خیر غواړې او په دې خپله ژبه کې غواړې. مشکل دا دی د بعضو که خیال هم کړی د عجم چې د بهر نه راشي په حرم کې به تاسو لیدلی کتابونه یې راغستي او دا چغې به وایي اللهم آتنا شاید یو هم په دوی کې نه پوهېږي چې د دې څه وایي یو پې هم نه دی پوه چې د دې څه وایي. ځکه شیخ العلامه الفقیه ابن عثیمین رحمه الله هغه یو ځای کې دا خبره لیکلې ده وایي زه طواف کې وم او یو کس کتاب راغستی دعاګانو کتاب دی بس دعاګانې وایي نو ویلي کېږي چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او دا خو او د سماعتي ځي ته ننوتو ذکر دی. اوس وایي دی په دې نه دی پوه خو کتاب کې لیکلي دي نو څومره قیمتي ځای دی او دته دا پته نه شي چې دی څه وایي. پښتو کې ځان له ښایسته دعاګانې وغواړه خپل پلار له دعاګانې وغواړه خپلې مور له وغواړه خپلو بچو له وغواړه ځان له وغواړه د امت دپاره دعاګانې وغواړه. د قرآن تلاوت پکې هم کولی شي اذکار هم ویلی شي الله یادوه او د خبرو نه او د ګپ شپ نه پکې ځان لرې ساته. نن سبا خو لایو ویډیوګانې راوتې دي یاره زه دې بعضو کسانو ته وګورم که نه لکه چې ویډیو چې وګورم ورب الکعب په ما ونیزیک شي په ما یعنې اوس زه مړ مې که خو دا کار زما نه نه کېږي الحمدلله چې زه اوس د کعبې سره روان یم لکه دې طرف ته کعبه د الله کور دی او ما داسې موبایل نیولی ها دا موږ روان یو دا پلانې دی او د دې کور والا چې څوک دی د هغه نه حیا نه ترسي د دې کور هغه مالک اچا خوالی چې راغلی د هغه نه شرمېږي نه ته دې ویډیوګانو له راغلی. ها اوس یو سړی دی یو عالم دی یو مسله بیانوي چې وایي دا کعبه ده دا حجر اسود دی دې د ښکلولو طریقه دا ده دا مقام ابراهیم دی دلته دا دی دلته دا جدا خبره شو. یا یو عالم دی په حرم کې درس دی او د کعبې سره خوا کې ناست دی درس کې بیان کې عوامو ته څه ضرورت دی عوامو ته څه ضرورت دی چې دی او بیا به ځان داسې کړی چې لکه زه نه یم خبر ته به داسې غټ وزیر اعظم دی چې خلکو دته ویډیوګانې نیولي دي دی زمونږ نه کمقلان جوړ کړي دي لکه عام سړی دی ښځه ورته هم واښه نه اچوي کور کې ښځې هم پسې کې نه شمال دی چې به رواني موبایل به ځان ته داسې نیولی لکه دا اوس تا ته چای نیولی ته څوک دومره غټ سړی اوس یو مشهور عالم دی روان دی چا ته پټه ویډیو وکړه یا حکومت کې غټ سړی دی چا ته پټه ویډیو وکړه په امت کې څه غټه عهدې داسې چللی چا ته موږ منو اوس دله چا ویډیو وکړه چې دی ځان یې نانګاره کړی بیا پې ځان نانګاره کوې سره خو بیا ورته ښه صفا ګوره چې زه لګیا یم ولې زموږ عقل دومره بند شوی دی عقل خو زموږ کار کوي نو د دعاګانو ټایم پکې نشتي که نه هلته به لایف به هم چلی که نه دعاګانو ټایم خو تلی هغه جړاګانې چې به وي هغه سجدې به وي د کعبې په خوا کې د خلکو هغه زاریانې به وي د کعبې دا غلاف به یې نیولی او د کعبې دا دیوال به خلکو نیولی
او دا جړاګانې به اوس هغه اکثره قصه بدله شوې ده په دغه کې په ویډیوګانو کې فیسبوک کې چې راشي او د بیا صفا مروه کې جدا تصویر دی او د زمزم سره بیا جدا دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر سره بیا جدا دی لکه ما د یو کس ویډیو کته ما وکته هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روزي له او د قبر له چې راورسي نو دغه ټیم کې ځان ته د موبایل نیولی دی وایي دغه شاته دا وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې ما دا سوچ کوو خپل ذهني دا تجربه د هر مؤمن حال دی هلته چې سړی لاړ شي په الله ته قسم وخورم په سړي باندې یو بل شان ایماني کیفیت راشي د ادب او د احترام د لاسه سړی غلی ودرېږي دغه ځای کې او سوچ دې خبرې ته لاړ شي چې یو څومره غټه هستي دلته د خاورو لاندې پرته ده هغه انسان چې زموږ دپاره دا سختې تېرې کړي دي زموږ دپاره دا کړي دا کړي هغه دلته دی په خوا کې ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی بیا عمر رضی الله عنه دی دا زه په کوم جومات کې ولاړ یم دې جومات کې د صحابه کرامو سره هغه واقعه راغلې وه هغه راغلې وه هغه ابوبکر چې راغی هغه بلال چې راغی هغه پلانې چې راغی په دې هر څه کې یو سړی دې ته فارغه کېږي چې دې موبایل راولي او لایو ویډیو کوي چې زه دلته ولاړ یم سم خیال دی نه بیا به نورو ځایونو کې نورې ویډیوګانې خبره مې دا کوله چې د طواف کې څه پکار دي چې کومه دعا درځي الا کوم ځای کې ثابته دعا رکن یمانی او د حجر اسود منځ کې ربنا آتنا دعا ویل دې نه لو چې کومه دعا ویلی شي هغه ووایه د خبرو نه پکې پرهیز کوه ضروري خبرې هېڅ خبره نه د موبایل د استعمال نه پرهیز او پالتو کته را کته یو ځي ته بل ځي ته ګڼه ډېره ده او رش ډېر ده او دا بلډینګ یې ښکلی جوړ کړو دا کار ډېر مزېدار روان دی ته ګپ شپ له نه یې تلی ته د الله د کور زیارت له تلی نو د هغه کور قدر کوه او د هغه چا خواله چې تلی د کمرب خواله چې تلی د هغه تعظیم چې ستا په زړه کې